یوه کیسه درته کومه چې هغې په رڼا کې موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو چې حلال خوراک، حلاله روزي په انسان، د انسان په ژوند او د انسان په اولاد او په نسل باندې څومره تاثیر لري. یوه ورځ یو کس د یوه باغ څنګ کې ویاله تېره وه، دې کې اودس کوه یا یې مخ مینځو. مڼه را روانه وه په اوبو کې، دا یې راواخیسته ویې خوړه. چې نیمې ته ورسېد فکر یې شو چې دا مڼه خو ما به اجازې راواخیسته، دا د دې باغ د خاوند ده، ما به اجازې وخوړله. لاړ د باغ دروازه ټک ټک کړله، یو کس راووته، ورته ویل چې سلام علیکم. وعلیکم السلام. ویل چې دغسې یوه دانه مڼه را روانه وه د دې باغ نه او ما وخوړله، دا راته که وبخې. سړي فکر وکړو چې همدا فرصت دی. ویل چې نه، دا زه نه بخم درته. ویل خیر د پیسې در کوم یا هغه بدله در کومه. هغه ویل نه، ویل په بدل کې درته کار کومه، د باغ کې چې هر کار ما ته ووایې زه همغه کار کوم، دا مڼه راته وبخه. هغه ویل نه، په دې دې م نه بخم. نو ویل څه وکړم، دا خو حرامه ده، قیامت کې به زه څه کوم. سړي ورته وویل چې زه یو شرط لرم، دا شرط ومنه، ګنې د دې حق زه قیامت کې تا نه غواړم. ویل څه شرط دی؟ ویل یوه لور مې د هغې څه واده وکړه. دی ورته وویله چې زه څنګه، دا خو دومره دغه غټ شرط یې راباندې کېښودو. ویل چې یا دا شرط ومنه او یا به قیامت کې زه تا نه خپل حق غواړم. نو دې کس ورته وویله چې صحیح ده، خو چرت وړی چې دا به څنګه شي. سړي ورته وویل خو یو شرط هم لرم، لور در کوم په دې شرط چې هغه په سترګو ړانده ده، په غوږونو کڼه ده، په خولې ګونګه ده او شله ده، حرکت هم نشي کولی. سړی چرت کې شو چې دا څنګه. خو ځان سره یې ویل چې د آخرت له عذابه دا د دنیا عذاب صحیح دی، چې خیر دی، یو ښځه ده، رحم به پې کوم، ترحم به پې کوم، ژوند به ورسره کومه، څه به کېږي، توکل په خدای. ویل صحیح ده. خو دې سړي ورته ویل چې ګوره زه اقتصادي لحاظه ډېر ضعیف یم، داسې ډېر اقتصادي دغه نه لرم ستا د لور د وادولو دپاره. سړي ورته ویل چې زه درته د واده بندوبست کوم، نن شپه زما په کور کې به ستا واده وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق به درته نکاح کم، دا واده به ته وکړي. هغه ویل صحیح ده. سړی راغی، واده وشو. کله چې کوټې ته ننوتو چې السلام علیکم، ښځه راپاڅېده چې وعلیکم السلام ورحمت الله. سړی حیران شو، فکر شو چې کیدای شي غلط شوی دا خسرې، ځکه چې هغه خو ویل چې ړانده ده، کڼه ده، ګونګه ده، شله ده، دا خو پاڅېده، دا خبرې کولی شي، ویې اورېده، ګوري، هر څه صحیح دي. هغې ته ویله چې دا څنګه قصه ده؟ هغه ته زه درته تشریح کوم. ویل څنګه؟ ویل پلار چې مې درته ویلي چې زه ړانده یم، زه له ټولو نارواو نه ړانده یم، ما هېڅ شی په سترګو نه دي لیدلي مګر حلال. په خوله مې داسې خبره نه ده کړې چې ګونګی درته ویلي چې هغه دې ناروا وي. بده خبره مې داسې څه مې نه دي ویلي چې هغه دې الله پاک ناراضه کړي، او غوږونو مې داسې څه نه دي اورېدلي چې هغه دې الله پاک ناراضه کړي، او شاله په دې خاطر چې د کوم حرام کار دپاره مې دا قدمونه نه دي استعمال کړي، فقط د الله د رضا دپاره مې دا ټول بدن استفاده کړی دی. سړی حیران شو. نور څه نه و په اطاق کې، لږ شوده و، لږ یې خپله وڅکل، لږ یې ده وڅکل. د واده شپه تېره شوله، دوی ته الله پاک داسې یو اولاد ورکو، همدې دواړو ته، چې د هغې نوم د امام ابو حنیفه رحمه الله. امام ابو حنیفه، دا د امام ابو حنیفه پلار ثابت. امام ابو حنیفه نوم نعمان ابن ثابت دی. نو دغه کیسه چې مې درته وکړه دا د ثابت وه، د امام ابو حنیفه د پلار. نو داسې اولاد دغه انسانانو ته الله پاک ورکړو چې د یوې مڼې دپاره دومره غټ شرط منل او دومره سختي ګالل چې ته دې نه لاړ شه باغوان کور ټک ټک او بیا ترې وغواړه چې بخښنه راته وکړه، هغه د باندې دا شرط کې دي. دغې د امام ابو حنیفه د مور پلار چې و، نیکې د امام ابو حنیفه نیکه د مور لخوا، هغه دا فرصت وباله چې یو انسان دې حده پورې حلالو پسې ګرځي، نو دا زما لور د دې مستحق ده چې همدغسې یو انسان سره واده وکړي. همغه چې هغې ته یې په نکاح کړه او دا فرصت یې ورته برابر کړ چې دغسې یو زوم ولري. او له دغه دوه انسانانو نه الله پاک یو انسان پیدا کړ چې امام ابو حنیفه و، د اسلام ځلانده ستوری او زموږ امام. یعنی حلال دومره برکت لري د انسان په اولاد باندې
ډیر داسې علما دي چې اولادونه بېلاري هغه ځکه چې دوی په خپله حلال او حرام باندې ډیر پام نه کوي. ډیر داسې انسانان خپله ډیر ښه اولادونه ښه نه وي ځکه چې دوی حلال او حرام ته ډیر پام نه کوي ځکه دا په نسل باندې ستا تاثیر کوي. حلال ډیر برکت لري، حرامو نه ځان ساتئ، نسل به مو ورسره خوندي او ژوند به مو دغسې خوشحاله برکتي. سلام علیکم.